वो सिर्फ शाना बचाना नहीं हुए ला बस्तर को के बस्तर के विता जो उसको दाइमत शुरू हुआ उस बने ना बस्तर कम के कबाइल अली वजीर को मामले की मुझे सिर्फ शाना बचाना हुए लड़ी हूँ وای زما بخمل ګېډۍ ګېډۍ زلفې تیرنګ وایستې زما بخمل ګېډۍ ګېډۍ زلفې تیرنګ وایستې چې عجب خان راځي راځي زه به سرتوره یم اوس زه د قبایل تحفظ مومنټ کراچي صدر ادریس خان افریدي ته خواست کوم چې دی راسي خپله په زړه پورې وینا تاسو ته واورئ ادریس خان افریدی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول ناوال خو السلام علیکم ورحمت الله ټول ملګرو لا چې سور امر غلی یو د پندال کې موجود یو دی مقصد دی پره حضرت غړم شیرونه نه روچی شیرونه رونه حالات ویر کړی دي دومره جنازې او دومره مړی مې وی چات کړل په قبایل کې او د پښتون په ځمکه چې شیرونه رونه ویر کړل او د شیرونو ټیم را سره نشته زما په مختصره یو څو ټکو کې خپل چې کومه د ما مقصد دا هغه به زه تاسو له هم راورسوم خاص طور پر په دې میډیا باندې الکترونیک میډیا خو په دې ټیم بایکاټ دا ما اورېدلي دغه بایکاټ په هر هغه ځای کې وي چې په کوم ځای کې د پښتون خبره کیږي او دا ډېره د شرم خبره هم ده خو خاص طور پر چې په دې ټیم باندې کوم سوشل میډیا په دې ټیم موویني ګوري ملګري ته که هر څومره تیمو په اواز باندې پابندي ولګوي ته بایکاټ وکړي د مو اواز به ته ایثار نه کوي دا اواز د پښتون اواز ده دا به انشاءالله چې د مریخ پورې مو رسو و د علي وزیر یو پښتون د قبایل یو ځوان د قبایل یو بچی ده معذرت غواړم چیغې مو ډېرې ووالې مارې مې لږ خرابه ده چې په دې ټیم په قید و بند کې ده او د هغه دپاره تاسو ټول راغلي الله دې تاسو له دې اجر هم ډېر کړي الله دې تاسو د بعد وخت نه وسوتي خو لږې غونې کې ټیکنیکل یو څو خبرې به کوم شیرونو په ځای باندې ملګري وي چې احتجاج مذمت اور مزاحمت واقع ده چې مو د مزاحمت نه صرف مذمت جوړ کړی چې پلانکی مړ شو ډنګریزي کې دماکه وشوه وزیرستان باندې ډرون وګرځېدو الله 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 څه وشول وزیر اعظم صاحب وویل چې میں نے تو مذمت کر دی بس هر څه صحیح شو خو ډېره ټیکنیکل خبره دا ده چې پښتون قوم کې په دې ټیم باندې اتفاق نشته دا به منورو سره منظور بی دا به منورو سره وزیر بی ټول به منو پښتون قوم په دې ټیم باندې په اتفاق کې نه ده بې اتفاقه ده ځکه دغه د کھلواړ چې د ما د پښتون ورور سره د قبایل ورور سره کیږي د لر و بر د هر یو ورور سره د ما د پښتون سره خاص طور پر کیږي هغې وجه و د هغې ذمه دار څه نه څه طریقې سره مو په خپل هم یو مو د خپل د حقوق دپاره هېڅکله نه ودارو مو د خپلې د وینې د پښتنې دپاره هېڅکله نه ودارو په قبایل کې په کې پي کې مو 80,000 قرباني وي چاته کړلې د سوویت یونین د جنگ حصہ مو جوړیږو خشاک جوړیږو حصہ نه خشاک جوړیږو معذرت سره د امریکې د جنگ خشاک مو جوړیږو مو باندې بیا جهاد مم کولی شي مو بیا په نرسرو کې ټرین کولی مم شي مو قبایل په دې وزیرستان په دې باجوړ په دې قبایل کې دا ټرین کیږي همدغه خلک یې ټرین کوي پښتون قوم ته ټرین کړه تو بوتله جهاد له تو د جهاد نه بعد غوره کړه د هغې نه بعد پې په خپله راغلی پې جهاد دې لازم کړه پې ډرون دې وګرځوه جوبل دې کړه مړ دې کړه نن دې په انضمام په شکل باندې همسا هم کړه پښتون دې د پښتون سره وجنګوه پښتون دې د پښتون نه بیل کړه دا غلطي په دې کې پښتون بی و پښتین بی احمد بی د مو زړی د مو ځیګر یې ته د مو علاقې له راغلی خاص طور پر د کراچۍ چونکې زه ذمهوار یم ډېرې خبرې د مو جنرال سیکرټري صاحب وکړې پکې ضرورت نشته مو دې ته ویلکم کوو قبایل تحفظ مومنټ د فاؤنڈر ممبر د قائد قبایل تحفظ مومنټ ابو سفیان محسود صاحب د طرف نه مولا دا یو تنبیه ده آرډرز دي
چې د کومه پورې ته په کراچي کې وي د علي وزیر په معاملې کې مو سره شانه بشانه ویلوړ یو او صرف شانه بشانه نه یو ویلوړ په سترګو کې به سترګې ورته اچوو چې کوم کار دې ته غیر آئینی غیر قانوني والله قانونیت باندې مبني کړی په سترګو کې به دې سترګې اچوو سترګې به دې نه په ګوتو روباسو د پښتون مینه د احمد پښتون مینه کې د ما څه ګیله ده هغه د ما ورور ده د ما د کور خبره به وي د قبایل تحفظ مومنټ او د پښتین تحفظ مومنټ کې دومره فرق زه نه ګڼم د ما د کور معامله ده خو سند له دې نه ورکم پنجاب له دې نه ورکم بلوچستان له دې نه ورکم زه د دې خبرې بالکل هرگز به زه د دې خبرې مذمت نه کوم چې د علي وزیر بھائی سره څه کېږي مذمت نه زه به د نن نه بعد مزاحمت کوم زه به د نن نه بعد دې سره د ګریوان شلوم زه به د نن نه بعد دې سترګې روباسم که بل قبایلي له دې پورته وکتلو که بل پښتون له دې پورته وکتلو لاړې هغه خبرې د مذمتونو والا دا دې ته د دې سټیج نه په دې ریکارډ باندې خبره کوم چې اوس مزاحمت شروع شوه اوس به دې نه پوښتنه کوم د قبایلم د پښتونم د لرم د برم الله مو مال شه مونږ تاسو میزبانان یو تاسو د مو ولمانه یو ډېرې خبرې په دې نشم کولی مړۍ مې کېناسته د علي وزیر بھائی په مینې کې مو یو څو چیزې ډېرې وویلې صحت مې دومره اجازت نه راکوي خو د ما جذبات د ما نیت د ما ارادې دا قبول یې کو مونږ ته 24 غنټې په دې ځای کې د میزبان په شکل باندې حاضر یو الله مو ډېر مال شه الله دې بری درکړي او الله دې ټول پښتون قوم له بری ورکړي الله مو بس د ما په زړه کې چې کوم څه دي کاش چې تاسو لیدلی الله مو مال شه ډېره مهرباني السلام علیکم ډېره مننه